د طالبانو لخوا غټه لاسته راوړنه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. چین د افغانستان لپاره نوی سفیر ګمارلی. طالبان یې د اړیکو نوی سفر کې بولي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چین په کابل کې خپل نوی سفیر ګمارلی دی. د طالبانو له ارګ نه په خپرو شویو تصویرونو کې لیدل کېږي چې د چین نوی سفیر جاوشینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ته سپاري. وروسته له ډیره مودې دا لومړی ځل دی چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد افسرخون د رسمي کار انځورونه خپرېږي. نوموړی کابل ته له ستنېدو مخکې څو میاشتې ناروغ و او کندهار ته د استراحت لپاره تللی و. د افغانستان لپاره د چین دغه نوي سفیر ته د ولسمشرۍ ماڼۍ کې رسمي مراسم هم نیول شوي وو. د طالبانو حکومت مرستیال بیان بلال کریمي پر خپله ټویټر پاڼه د چین د سفیر له خولې لیکلي چې د چین دغه ډیپلوماټ د خپل هیواد د مشرتابه نیکې هیلې او سلامونه د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ته وړاندې کړل. ښاغلي کریمي زیاتوي د طالبانو لومړي وزیر هیله ښودلې چې د چین نوي سفیر به د افغانستان او چین ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې لوړې کچې ته پورته کړي او دا یې د نوي سفر کې پیلامه بللې ده. د طالبانو په خبرپاڼه کې د چین د نوي سفیر له خولې دا هم راغلي چې چین د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسي نه لري او د افغانستان پرېکړو ته درناوی لري. چین یو له هغه هیوادونو دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي او سفارت یې هم په کابل کې پرانیستی دی. 13 مې میاشت کې د کورونا وبا له پیل وروسته په لومړي ځل د چین اورمچي ښار ته له کابله د آریانا افغان هوایي شرکت الوتنې هم پیل شوي دي. چین چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډو مخالفو په تېرو 2 کلونو کې د سیمې د نورو هیوادونو په څېر د بشري حقونو او ښځو په اړه د طالبانو پر ځپونکو تګلارو نیوکې نه کوي او د نورو هیوادونو په چارو کې د نه لاسوهنې پر سیاست ټینګار کوي. سره له دې چې چین خپل نوی سفیر د ځانګړو تشریفاتو له مخې کابل کې معرفي کړی خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. طالب چارواکي او پلویان د چین نوی ډیپلوماټ ته په خپلې بهرنۍ پالیسۍ کې د پرمختګ په سترګه ګوري. خو اوس څه باندې 2 کاله وشول چې د طالبانو حکومت نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.